که یو سیټ د دولت وای جی او بل سیټ ته شاعري وای نو کومه وای د خوښولې؟ دا که زه چونکې د اردو شاعري کوم نو زه به دولت اول ځکه خوښ کوم ځکه چې دولت لاس کې راشي نو شاعري خو زما خپل شی دی. ستا خبرې بازاري وي ما لفظونه غرسني کړل. ستا خبرې بازاري وي ما لفظونه غرسني کړل. زه د مینې لیونی وم تا خویونه لیوني کړل. او چا مې زړه په تیغ نه کېښو کاډا ډکړه چا بله. چا مې زړه په تیغ نه کېښو کاډا ډکړه چا بله. خوشبویۍ دي د لونګو که نه دود چا سپېلني کړل. سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات ملګرو. سمر افریدی یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې را سره ډېر محترم ډېر قدردان د تیرا باغ د سیمې یو ښه نثرنګار رئیس درد افریدی صاحب ناستی کوي. د سره مرکه را جوړه شوې ده نو د سره به د ده په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. نو راځئ چې د ټولو نه مخکې محترم رئیس درد افریدي صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالۍ او ستړي مشي ووایو السلام علیکم. وعلیکم السلام صبر صاحب. ستاسو هم ډېره مننه او ډېره مینه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو. موږ هم دې پروګرام ته راووختو تاسو موږ ته دا مرکه را جوړه کړې. ډېره مهرباني. رئیس درد افریدی صاحب خپله پېژنګلو را سره وکړه. عبید سمر صاحب ستاسو ډېره مننه. زما نوم چې کوم دی رئیس خان دی او زما شاعرانه نوم چې کوم دی د هغه درد افریدی دی او زه د تیرا سیمې باغ مرکز اوسېدونکی یم او بس دغه زما لنډ غوندې خپلې تعلیمي زده کړې څومره پورې کړي؟ عبید سمر صاحب زما خو چې کوم دی تعلیمي سفر چې کوم دی دا زما د اشاعت پبلک سکول تیرا ناول د هغې نه مخکې زموږ منګارو لګاډي سکول عبدالمجید صاحب و هغې سره زمونږ لکه آغاز هم کړی و. په تیرا کې سکولونه نه وو نو مونږ دا ډېره پسمانده علاقه ده. بیا مونږ هلته چې کوم دی دویم سکول اشاعت پبلک سکول و هغې کې مونږ سبق ویلو تر میډل پورې ما هغلته سکول ویلو. بیا چې هغې نه کله مونږ لکه نور مخکې نظام نه و همدومره تعلیمي هغه چې کوم ادارې وې همدومره هغه ورسره. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا ما پرایویټ اگزامونه ورکړو نو ما میټرک د کوی شریدر نه وکړو او دغه شان دی بیا چې کوم دی ما ایف ای چې کوم دی د هغه نه مې اگزام ورکړو خو ما انګلیش کمپارټ شو. د هغې نه بعد چې کوم دی موږ ته معاشي حالات ډېر زموږ خراب وو نو د هغې وجې نه بس موږ مخکې تعلیمي سرګرمۍ جاري ونه ساتلې. به دغه زما سفر و. همدا شان چې کوم دی موږ د مدرسې تعلیم باقاعده موږ خو مدرسه کې وخت وانه اخیستو خو تقریبا تر 4مې درجې پورې موږ مختلف قسم کتابونه ده هغې نه ویلي وو. د افریدیان او همدا شان د اشاعت توحید و سنت نه موږ مختلف قسم کتابونه ویلي وو. دا زموږ هغو ماشاءالله. درد صاحب د شاعري دپاره اصلاح ضروري ده که نه؟ د شاعرۍ دپاره خو اصلاح ډېره ضروري ځکه ده چې بغیر د زده کړې نه خو څنګه وایي چې بې استاذه عمر چې کوم دی د هغه خوار وي او خصوصا چې کوم دی د زده کړې نه بغیر یو کار هم نه کېږي. د هر یو شي دپاره زده کړه لازمه ده. همدا شان د شاعرۍ کې مختلف قسم لوازمات دي د هغې زده کړه ډېره ضروري ده. نو تر څو پورې چې یو ښه استاد سړی ونه لري په ښه پن باندې د پن په ښه هغه باندې لوازماتو باندې سړی نشي پوهېدی نو د دې لپاره دا ضروري ده چې هر سړی یو ښه استاد ولري. درد صاحب په کوم صنف هم ډېر کار کړی دی؟ اصل کې د خیبر خاوره خو چې کومه ده دا د غزل خاوره ده. نو غزل خو زمونږ په خمیر کې اخلی شوی ده خو زما دپاره چونکې په ادب کې بالکل قید او دا څیزونه خوښ نه دي چې په کم صنف ما ته راغلی دی او زما پې وس بر شوی دی که نه نو ما په هغې کې کار کړی دی. هغه که غزل دی هغه که نظم دی هغه که نثر دی هغه که هایکو ده هغه که مطلب مختلف قسم چې کم ما ته آسان ښکارېدلی دی او ما زما وس پې بر شوی ما پرېښی نه دی. یو کتاب هم چاپ دی نه دی چاپ؟ اوس زما د خبرې آینې په نوم باندې ما یو مجموعه راغونډه کړې ده او بس تر دې پورې چې ټوټل لیکنې او هر یو څه پې باندې شوي دي او صرف او صرف بس د چاپ هغه ته پاتې ده او پروف ریډینګ هم شوی دی تقریبا
او بس صرف د معاوضې او د پیسو وجه ده، د هغې وجې نه لږه د کرونا حالاتو د دې وجې نه لږ راسره ایساره شوې ده. نور انشاءالله کېدای شي چې راشي او د پښتو په ادب کې یو نوې اضافه وشي. درس صاحب په ولس کې د شاعر قدر څومره دی؟ عبید ثمر صاحب شاعر چې کوم څومره ځانګړی مقام په معاشره کې لري، لکه دا د یو لارښود په هغه باندې یادېږي. زه خو دا وایم چې مخکې لکه شاعر ډېر زیات قدر او عزت و، دا یو دور و په هغې کې به د شاعر ډېر زیاته قدر کېدلو، لکه څنګه چې د مخکې د مغول دوره شاعرانو د هغو به ډېر زیات قدر کېدو، یو بادشاه به د ځان سره خامخا شاعر ګرځولو. بیا د وروستو چې کوم دی زمونږ په دې پښتني معاشره کې چې کوم دی شاعر ته ډېر په سپکه کتلی کېدلو، او اوس چې کوم دی بیا هغه زرین دور مونږ ورته ویلی شو. او الحمدلله په څه نه څه ولس چې کوم دی خوښوي شاعر، خو چونکې زمونږ علاقه چې کومه ده د ادب نه ناخبره ده، ډېره زیاته ناخبره. کوم چې ادب سره ذوق لري هغه خلک خو یې خوښوي، خو چې کوم خلک د ادب نه ناخبره دي نو هغوی ورسره دا ورته د پسپک په نظر باندې ګوري، ځکه چې دوی ته دا پته نشته چې یاره دا شاعر د معاشرې دپاره څه حیثیت لري او څه مقام لري. نو هغوی ته پته نشته، د هغې وجې نه هغه ورسره خلک نفرت هم کوي او محبت هم لري. نو زه دواړه نظرونه لرم. رئیسدر صاحب اکثر شاعر په ابتدا کې ډېر تیز او ګړندی وي، ډېر تیز وي، بیا وروستو دی په مزه په څه وجه پاتې کړی شي. نو دا وجه څه ده؟ عبید ثمر صاحب داسې دم نه چې ته ووایې چې یاره مثال هر شاعر ګړندی وي او بیا وروستو پاتې شي، یا مثال داسې وشي چې مخکې زر لیکنې کوي او وروستو هغه شي. دا زما دپاره دا سوال داسې عجیبه غوندې دی. او په بعضې شاعران داسې وي چې هغه اول کې سره لیک کولی نه شي، وروستو بیا ډېر ښه لیکل شروع کړي او ډېر تر ډېر وخته پورې لیکل کوي. او ځینې شاعران داسې وي چې هغه لکه مثال اول لیکل ډېر زیات کوي بیا وروستو هغه شي. نو د دې مختلفې وجې وي. او زه به ځنې دا ووایم چې لکه چې کوم شاعران وي د جذباتو د وجې نه کله کله شاعر ډېر زر زر لیکل کوي، یا د هغې نورې وجې هم کېدای شي، ډېرې وجې کېدای شي. خو بیا چې کله دی چې وروستو د جذبې سړې شي، د دې مختلفې وجې کېدای شي. په هغې مختلفو وجو کې دا هم وي چې یا خو معاشي لحاظ سره هغه کمزوری شي، یا مثال په دې باندې نور د مولس نه هغې ته هغه داد میلاو نه شي، یا نور مختلفې وجې کېدلی شي. نو دې مونږ ته پکار دي چې مونږ هغه شاعرانو ته د خپل قوم او د خپل ولس شاعرانو ته مونږ باقاعده طور هغه ورکو، نو د دې سره د هغو جذبات مجروح کېږي نه، نو د دې وجې نه اخ کېدی شي. در صاحب د تیرا سیمه خو ډېره پاسماندګي لري، نو تاسو ته د ادب طرف ته مو څنګه راخیال شو، دې طرف ته څنګه راغلی؟ عبید ثمر صاحب دا خو زمونږ تیرا سیمه چې کومه ده داسې دم نه چې یاره بالکل د ادب نه مطلب فارغ وي. او بل دا چې کوم نه که نه دا د دې وجه دا نه ده چې چا پورې ولګېږي، نو د هغې نه شاعري زه په دوه قسمه ګڼم. یو دا د الله د طرف نه ورکړی شوی شی دی که نه، دا خو په هر سړي کې دا جراثیم د اول نه موجود وي. نو زه دا وایم چې انسان په فطرتي توګه باندې د کم شي په هغه باندې نزول شوي، یا مثال هغه باندې راغلی، نو هغه د هغه سره وي موجود وي. نو زه دا وایم چې ما ته شاعري زما په خمیر کې الله پاک به کېدی شي اچولی. زه دا وایم ځکه چې زما په بچپن کې زما یاران لکه فاروق غمخور صاحب ما سره و، نو ما زما شوق هم و. او بل زمونږ یو استاد و عبدالمجید صاحب الله تعالی دې وبخي چې د فاروق غمخور صاحب نیکه کېږي، او هغه به کتابونه راوړل، د شاعري کتابونه به راوړل، د لیلا مجنون او دا شانته فرهاد شیرینې او مختلف قسم دا کتابونه به راوړل. نو موږ به کتل، نو په موږ کې هغه د اول نه دا ذوق موجود و، دې وجه بس دا او بل دا به مو وایو چې په تیرا هغه کې چې څومره د باړې سیمه ده، نو دا خو څه بیله سیمه نه ده. دا هغه شاعران چې کوم دي هغه به دلته تیرا له به راتلل. او زموږ الحمدلله په تیراواله پښتو ادبي جرګه دا تقریبا د پلګناز استاد نارواقله
د سن 1955 نه دا دعوه کیږي یا بلکې دا به وایي چې په تاریخي توګه باندې پلک ناصب چې کومه ثابته کړې ده د سن 1962 نه را په دې خو هغه تیراواله پښتو ادبي جرګه روانه ده. نو دا مونږ په سن 1992 کې مونږ به دا غونډه ما په خپلو سترګو لیدله، مونږ پکې ناستې کړې. نو د خلکو سره زمونږ ناستې وې، نور محمد زیګر صاحب شو یا مثال دا شان د کندهار افریدی صاحب شو یا نور د دې نه علاوه چې کوم دی هغه فضل بصیر صاحب او ډیر د سیدان شاه استاد دی، دغه شانتي ډیر لوی شاعران په تیرا سیمه کې هم پاتې شوي دي. همدغه خلک د هغه علاقې نه راغلي دي، ابایي کورونه همغه دي. دا خو زمونږ د رصد خلک دلته راغلي دي، د باړې خون چاپ کړي لکه تیرا ملغلرې او دا شانتي نور بل چې کوم دی هر یو ګل دی پاڼې دا یو دوه تذکرې چاپ کړې وي. اوس چې کوم دی مونږ تیراواله پښتو ادبي جرګې ته ما په خپله ډېر زیات کار کړی. زه مطلب موجوده پریس سکرتر هم یم او زه خپله چې کوم دی په لاهور کې هم د پښتو ادبي جرګې لاهور پریس سکرتر یم او هلته هم کار کوم ماشاءالله او هلته هم کار کړی دی. ډېر وخته لکه مطلب مختلفو هغه دپاره لیکل هم کوو، مختلفو کتابونو باندې ما لیکل کړي دي. بس دغه زموږ دی. درد صاحب اردو کې وایي تاسو شاعري کوئ؟ بس ذوق خو مې ډېر زیات دی او اردو شاعري چې کومه ده زموږ دپاره ډېره مشکله ده، ځکه چې زموږ خپله ژبه نه ده، مورنۍ ژبه هم نه ده. خو بیا هم زما تقریبا 12-14 کاله نه زیات بلکې 15 کاله پورې زه په لاهور کې پاتې کېږم. هلته مې کاروبار دی، د هغې د وجې نه زموږ بلکې زما د شروع نه د اردو شاعران ډېر زیات خوښ وو، لکه میر تقي میر صاحب شو یا مثال سودا شو یا د هغې نه علاوه سایر صدیقي شو چې زه ورته د اردو خاطر وایم. نو د هغوی نه زه زیات متاثره وم، د هغې د وجې نه زه په اردو کې لږ لیکل کوم. ډېر خو تقریبا 25 غزل به ما پکې لیکلي دي. درد صاحب د ښه غزل خصوصیات څه کیدی شي؟ نو په ښه غزل کې چې څومره لوازمات موجود وي، د انسان چې څومره لکه تاثرات په هغې کې په خط نظر باندې پیش کړي وي، بیا په هغې کې تغزل موجود وي، په هغې کې قافیه ردیف او دغه شانتې تمثیلونه او مختلف قسم استعارې کنایې دا څیزونه پکې موجود وي. نو دا هغه دي. نو زه وایم چې ٹھیک. در سے په مستقبل کې به خیبر ادب بل حمزه خاطر ناظر یا زیګر یا دغسې شاعر پیدا کړی شي که نه؟ عبید سمر صاحب دا سوال خو آسان سوال نه دی، خو دومره ګران ځکه نه دی ځکه چې وایي دا هوښیاران دا خبره کوي، وایي چې اوبه چې کومې دي دا لار نه بدلوي. خامخا که سوونه کاله هم تیر شي نو خامخا هغه په خپله لار باندې خامخا را درومي. نو دا کیدای شي. او بل زه به دا ووایم زما خپل نظریه دا ده چې هر مطلب شاعر چې کوم دی دا د وخت استاز دی او هر یو خپل مقام لري. زه دا نشم ویلی چې حمزه بابا هر سړی به جوړ شي، خو دا کم چې موجود خلک دی نو د دوی خپل مقام دی او ډېر لوی مقام لري. هر شاعر چې کوم دی زما لپاره قدرمن او د قدر وړ دی او انشاءالله ضرور به داسې کېږي. ولې به داسې نه کېږي؟ ډېر ښه. درد صاحب د خیبر ادب ما یو سوال مخکې هم کړی و، تاسو کیدای شي چې اورېدلی وي. هماغه سوال په تا باندې نن کوو چې د خیبر ادب مخکې څنګه و او اوس څنګه دی؟ د خیبر ادب مخکې څنګه و اوس څنګه دی؟ نو د خیبر ادب کې مخکې چې کوم دی د پښتو ادب دپاره ډېرې لویې جذبې او ډېره مینه وه او ډېر محبت و، بلکې په خلکو یو اخلاص هم موجود و. او اوس هم الحمدلله داسې دي چې کور په کور باندې د پښتنو شاعرانو او ادیبانو چې کوم دی ډېر کارونه وکړل او ډېره منډې ووهلې. او زه دا وایم چې لکه نویوالی او جدت نن هم راغلی دی، خو د مخکې خلکو په بنیاد باندې ماته لږ غوندې هغه کمی ښکاري چې څومره په کار د عمره نشته دی. نو په کار دا ده چې دا کمی دي چې دا موږ پوره کړو. او خصوصا زه به دا خپل کمی وګڼم، دا د نور چا نه زه ګیله نه لرم. رئیس در صاحب د تصوف د کومې نظریې ملګری د وحدت الوجود او که د وحدت الشهود؟
بې ثمر صاحب په دې باب باندې زما زیات تر مطالعه نشته دی. زه د دې خبرې نه هغه نشم کولی، لکه دا خلک په دې خبره باندې شرمېږي چې یاره مثال په یو شي باندې د هغه عبور حاصل نه وي او هغه مطلب هسې مفروضې بیانول مزه نه کوي. نو زه په دې خبره باندې هېڅ قسم هغه تاثر نه پیش کول غواړم. خو البته دا ده چې کم تصوف د شریعت اسلامي د لاندې دی، زه د هغې حامی یم او زه هغه منم. او کم تصوف چې د اسلامي شریعت نه مخالف دی نو زه د هغې انکار کوم. تاسو به خامخا حمزه بابا خو لږ ډېر سټډي کړی وي. وحدت الوجود قایل او ډېر اشعار یې په دې هغه باندې بنیاد باندې ویلي، خو دا خو مونږ هغه نشو کولی لکه متعین کولی نشو نه مقید کولی شو چې یاره دا خبره ده. د حمزه بابا دومره لوی شخصیت دی او دومره لوی هغې دی چې په هغه په یو سوال کې یا په یو خبره کې مونږ هغه نشو کولی. ما تر اوسه پورې لا په حمزه بابا باندې زه دا وایم چې که ما شاعر لوستلی دی ما صرف او صرف حمزه بابا لوستلی دی، خو د هغې باوجود هم چې کوم دی ما لا تر اوسه پورې په هغه باندې مضمون نه دی لیکلی. نو زه د هغه په باره کې دا خبره نشم کولی ځکه چې د هغه دومره لوی شخصیت دی که نه چې هغه باندې مونږ سوالونه اوچت کړو یا خبرې اوچتې کړو نو په دې باندې دا په کتابونو هم نه ختمیږي. او دا کې داسې سوالونه پیدا شي چې د هغې نه بیا مثال نورې د ادب دپاره مختلف قسم موضوعات او هغه ترې نه پیدا شي او ادبي ملګرو ترمنځ کېدای شي چې په باندې ډېر خبرې وشي. نو دا ډېره لویه خبره ده. درد صاحب یو سوال کوو بیا به درنه غزل هم اورو. جی که یو سیټ د دولت وی جی او بل سیټ ته شاعري وی نو کومه وی د خوښولی؟ دا که زه چونکې د اردو شاعري کوم نو زه به دولت اول ځکه خوښ کوم ځکه چې دولت لاس کې راشي نو شاعري خو زما خپل شی دی نو هغه به زه پې باندې داسې کوم دواړه به حاصل کوم. ډېر ښه. درد صاحب مینوال ټول به هم دغه ستا ګټورې او علمي خبرې اورېدلې وي نو څه به ورته ډالۍ کوې؟ مطلب عرض دا وایي چې اخ په کوم هنر یې پکې ولونه جوړول، اخ په کوم هنر یې پکې ولونه جوړول و زلفو نه ناینه یې ګلونه جوړول. واه واه ډېر ښکلی درد صاحب. مننه. او یې چې حسن کاریګر یې په زړګو کې ټک وهل، حسن کاریګر یې حسن کاریګر یې په زړګو کې ټک وهل او عشق لوهار بڼو نه یې میخونه جوړول. واه ډېر ښکلی. مننه. او یې چې تله د منګرې په څېر په لار کږه وږه، تلا د منګرې په څېر په لار کږه وږه او مایل د پیچو خم نازونه جوړول. واه واه بیا وایه. مننه. یې چې تلا د منګرې په څېر په لار کږه وږه او مایل د پیچو خم نازونه جوړول و تا په هغه دغه به خبرې کړې محملې، تا په هغه دغه به خبرې کړې محملې او ما به د له او با لفظونه جوړول. واه ډېر ښکلی. مننه. او یې چې و مې د زړګي کلی او کور کنډر کنډر و خیال کې مې په دشتو کې باغونه جوړول. واه بیا وایه جي. مننه. یې چې و مې د زړګي کلی او کور کنډر کنډر و خیال کې مې په دشتو کې باغونه جوړول و شونډې چې درده لکه پاڼې وې د ګل، شونډې چې درده لکه پاڼې وې د ګل او خود به مې وروړلو ته لاسونه جوړول. واه جي واه درد صاحب ډېر بهترین ډېر ښکلی. سمر صاحب مطلب عرض ده لمبې ته ناره د پاسه لوي تاووي، لمبې ته ناره د پاسه لوي تاووي او هغه د وربچې په لاس کې سوي تاووي. بیا وایه جي. لمبې ته ناره د پاسه لوي تاووي او هغه د وربچې په لاس کې سوي تاووي او زخمونه وروړي خولې د ګل اندامې په مسکا، زخمونه وروړي خولې د ګل اندامې په مسکا و پاټې کوي د زړونو نه پیروي تاووي. حاجي بیا وایه. مننه. زخمونه وروړي خولې د ګل اندامې په مسکا پاټې کوي د زړونو نه پیروي تاووي او زما په تماشه ده که د ځان په تماشه، زما په تماشه ده که د ځان په تماشه وکړي مور ورته خیرې چې پولیس توي تاووي. مننه. یې چې زما په تماشه ده که د ځان په تماشه وکړي مور ورته خیرې چې پولیس توي تاووي او لیده چې شي لورایه پښتانه یې کړل بندیان، لیده چې شي لورایه، لیده شي چې لورایه پښتانه یې کړل بندیان زلپانو د پیغلو نه پیوي تاووي. مننه. یې چې لیده شي چې لورایه پښتانه یې کړل بندیان زلپانو د پیغلو نه پیوي تاووي او یې چې درد سر دی د غزلو نه وندنې جوړوي.
درد سر دی درد سر دی د غزلو نه وندنې جوړوي او ګېډې ګېډې لفظونه پکې نوي جوړوي. مننه. مقطع ثاني دا وایي چې وید مبارکه مینه شته یې په زړګي کې. وید مبارکه وید مبارکه مینه شته یې په زړګي کې ولا درد لاس ونډې تر ورغوي تاووي. غزل دی وایي چې له بازار وویستو معاش پون کړو غزل. له بازار وویستو معاش پون کړو غزل و عربی خو ما پښتون کړو غزل. ډېر ښه. مننه. و له بازار وویستو معاش پون کړو غزل و عربی خو ما پښتون کړو غزل. د خپل منزل په لور روانو مزه د خپل منزل په لور مې یون کړو غزل. او ما تیراوالې سیکې راوړې ورته ما تیراوالې سیکې راوړې ورته او پرې مې مور پټ لکه کارون کړو غزل. وا نصري بیلګو ته مې هڅه کړې وا نصري بیلګو ته مې هڅه کړې بیدار مې نظم ته جنون کړو غزل. حمزه سبا کړلو بیګا په غزل. حمزه سبا کړلو بیګا په غزل و خاطر بیا ګډ په سباون کړو غزل. بیا وایي حمزه سبا کړلو بیګا په غزل و خاطر بیا ګډ په سباون کړو غزل. خیبر ورګډه کړه کیمیا غزل کې. خیبر ورګډه کړه کیمیا غزل کې و ناظر را لاندې له قانون کړو غزل. خیبر ورګډه کړه کیمیا غزل کې ناظر را لاندې له قانون کړو غزل. و چاش ناغر چا ملاکنډ ته وړلو چاش ناغر چا ملاکنډ ته وړلو درد خیبر ته ما راستون کړو غزل. ډېر ښکلی ډېر مزیدار غزل و. زدر صاحب پښتو ادب ته د نثر ډیر ضرورت دی او که نظم ډیر ضرورت دی؟ ابي سمر صاحب لکه مونږ به دا ووایو چې د ادب په هکله باندې دا ویل شي چې نثر ته ډیر ضرورت دی. هر سړی دا خبره کوي چې نثر ته ډیر ضرورت دی. په نثر کې ډیره خبرې کېدی شي. نثر کې چې کوم دی ډیر کار شروع هم دی لیکن زموږ په خیبر کې نثر ډیر زیات کمای نو پکار دا ده چې په نثر کې ډیر کار وشي. رئیسدر صاحب په اخره کې زمونږ د نوي کول شاعرانو ته او هغه شاعرانو ته چې کوم د پښتو د خیبر ادب خدمت کوي او هلې ځلې کوي څه پیغام ورکول غواړي؟ زه ټولو مینوالو ملګرو ته بلکې پښتنو ته په عامه توګه دا خبره کول غواړم چې د ټول ژوند دپاره د ټول نه ضروري شی چې کوم دی دا معاشیت دی. پکار دا دی چې مونږ پیسه پیدا کو او دا ډیر ضروری لازم چیز دی. او د دې نه علاوه چې کوم دی دا لکه اوس مونږ به دا خبره خلک دا وګڼي چې یاره د دې نه ضروری علم دی خو چونکې علم ډیر ضروری دی خو د هغې دپاره سړی تر هغې پورې مطلب علم حاصلولی نشي تر څو پورې د هغه سره دولت نه وي راغلی. نو زه دا وایم چې مونږ ته پکار دی چې دا نوی کول او څومره خلک چې دی دا په خپل معاشي سرګرمو باندې هغه وکړي او د هغې سره سره د علم دپاره هڅې وکړي او ډېر څه زده کړي. نو بغیر د علم نه خو دا خبرې نه رادرومي. پکار دا ده چې مونږ معاشیت په لاس کې راشي نو بس علم به حاصل کو او بیا چې کوم د علم په ذریعه باندې نوي کارونه کولی شو نوې تجربې مونږ لاس ته راتللی شي. نو علم ډېر زیات ضرورت دی. نو ټولو ملګرو ته او ټولو پښتنو ته مونږ دا پیغام ورکول غواړو چې هغوی د داسې لارې خپلې کړي چې هغه د علم مقام ته په ورسیږي. ډېره مننه ډېره شکریه د وخت راکولو رئیسدرد صاحب. یو جهان مننه. ډېره مننه ستاسو هم کوم. خوشحاله اوسئ اباد اوسئ چې موږ له مو وخت راکړو زموږ خبرې هم ریکارډ کړي موږ په خلکو باندې وپېژندو. دا ستاسو مینه ده ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. خوشحاله اوسئ اباد اوسئ. بس ډېره مننه. مینوالو دا د نن پروګرام ادبي څیرې چې د ډېر محترم د تیرا باغ مرکز د سیمې یو ښه نثرنګار یو ښه شاعر په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و د محترم رئیسدرد صاحب. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زمونږ انګازې ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. خپل کوربه عابد سمر افریدی او ډېر محترم رئیسدرد صاحب له په دې دعا سره راکړئ اجازت چرته چې وی ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.